السلام علیکم درنو دوستانو، نن مو ډیره موده پس تاسو ته د یو داسې ویډیو تفصیل راوړی دی چې دا ویډیو د نقیب مسعود په باره کې ده. د نقیب مسعود نه به تاسو ټول خبرې الله تعالی د هغه ته جنتونه ورکړي چې هغه په ډیر بې دردۍ سره په کراچۍ کې وژل شوی و او هغه چې چا وژلی و د هغه نوم راو انوار و چې اوس د هغوی کورنۍ په دې باره کې څه ویلي دي، هغه څنګه په جعلي مقابله کې وژل شوی و یا مړ شوی و، دغه ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ، ځکه چې د هغه کورنۍ دغه ټولې خبرې ښکاره کړي دي او داسې هم ویل کېږي چې په دې کې څه بیان د نقیب مسعود د میرمن هم دی چې هغې ویل کله چې نقیب مسعود کراچۍ ته تلو نو هغه په دې خیال په دې فکر باندې تللی و چې هلته به هغه خپل کاروبار جوړ کړي، بیا د هغې نه پس په ځان پسې خپل بچي هم بوزي او هلته به یو ښه زندګي تېرول شروع کړي، خو هغه وایي چې داسې ونه شول او هغه د ظالمانو د وجې په یو جعلي مقابله کې په ډېر بې دردۍ سره ووژل شو. دوی وایي چې د هغه یو ارمان و چې خپله کورنۍ ته خوشحالي ورکړي، خپل کورنۍ ته د خوشحالۍ ډک ژوند ورکړي، خو هغه په دغه هر څه کې داسې ناکام شو چې هغه په یو جعلي مقابله کې وژل شو. ډیر خلک په هغه باندې دا الزامات هم لګوي چې د هغه د زرداري لور سره څه تعلق و، نو د دې په باره کې هیڅ داسې حقیقت نشته، نو داسې څه خبر مخې ته راغلی. کوم کسان چې په دې باره کې داسې ویډیوګانې جوړوي هغوی صرف د خپل چینل د مشهورولو لپاره لګیا دي، خپل ځان مخکې کوي، خپل ویوز راولي، د دې خبرې حقیقت سره هیڅ تعلق نشته دی. مهرباني وکړئ په مړو باندې داسې دروغ خبرې مه ورته پئ، دا یوه لویه ګناه ده. امید لرم چې تاسو به زما د ویډیو په مقصد باندې پوه شوي یئ. د نقیب مسعود دپاره به دعا کوو چې الله پاک دې هغه وبخي، الله پاک دې هغه ته جنتونه ورکړي. ستاسو هم یو جهان مننه چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره ملتیا وکړله. که غواړئ په آینده کې له نورو تازه معلوماتو، تازه ویډیوګانو او خبرو ساتل شئ، زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ.